سلامونه ملګرو، ستاسو د صحتمندۍ په هیله. تاسې پوهیږئ چې نن سبا په دفتري چارو کې 90 سلنه فایلونه کارول کیږي او د اطلاعاتو لیږد رالېږد کې ترې ګټه اخیستل کیږي، ځکه ستاسې فایلونو خوندیتوب او منظم پاته کېدو لپاره همدا غوره طریقه ثابته شوې. ډېر کله به خپل فایلونو ډېر حجم لرلو له امله چې پکې انځورونه او یا هر هغه نور موارد چې ستاسې فایل ته یې حجم ورکړی د ایمیل له لارې ګڼو ستونزو سره مخ شوي یاست او ساعتونه به مو انتظار کړی تر څو ستاسې فایل ستاسې مطلوب کس ته ولېږل شي او ستاسو انټرنټ لګښت یې هم ډېر کړی وي. نن ستاسې همدې ستونزې حل په موخه مې تاسې ته غوره او اسانه طریقه چمتو کړې چې تاسې کولی شئ بغیر له دې چې سایټونو ته داخل شي او فایل مو کنورټ کړئ یو کم حجم لرونکی اپلیکیشن د کمپریسور په نوم در پیژنم چې دغه اپلیکیشن تاسې کولی شئ په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ او یا هم لینک یې د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې شته، لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به ډاونلوډ پاڼه خلاصه شي او که چېرته بیا هم تاسې ډاونلوډ نشو کړی د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې زما ټلګرام چینل لینک شته، یو کلیک سره هلته ور داخل شي، له هغه ځای په راحتۍ سره ډاونلوډ کړئ او د همدې روزنیزې ویډیوې د امې لپاره زما سره اوسئ. ملګرو، دا کمپریسور اپلیکیشن دی چې ما مخکې 98 سافت سایټ څخه ډاونلوډ کړی. تاسې ته هم توصیه کوم که چېرته انټرنټ څخه مو ډاونلوډ کوو بیا یې د همدې سایټ څخه ډاونلوډ کړئ، ځکه ستاسې کمپیوټر امنیت ته به کوم ګواښ نه وي. اوس راځئ چې نصب یې کړو. غوره ده چې کمپیوټر ارتباط مو انټرنټ سره قطع کړئ، د اپلیکیشن نصب په حالت کې البته. ښه، دلته کومه ستونزه نه لري، ټول نیکس کوو. څنګه چې وینئ اپلیکیشن مو نصب شو. دا د اپلیکیشن ظاهري بڼه ده او دلته په ډیسکټاپ کې زه یو فایل لرم چې حجم یې 2.1 MB دی. اوس په اپلیکیشن کې دلته اډ باندې کلیک کوم، ډیسکټاپ څخه فایل انتخابوم، اوپن باندې کلیک کوم. دلته که فایل مو ټیکس شکل درلود ټیکس انتخاب کړئ او که سکن فایل و سکنت فایل باندې کلیک وکړئ. له دې ځایه کمپریس کوالټي ډېر کم حالت ته راښکته کړئ او سمالست حالت کې پرېږدئ. وروسته له دې به سټارټ باندې کلیک وکړئ تر څو دغه عملیه مو ترسره شي. دلته به ستاسې څو دقیقې وخت واخلي، نو صبور اوسئ. څنګه چې وینئ دلته یې زموږ فایل کنورټ کړ. دلته له تاسې غواړي چې که غواړئ د دې اپلیکیشن پرو نسخه فعاله کړئ، اوکې باندې کلیک وکړئ. دلته زموږ څخه یو چې دغه کوډ تاسې له دې ځایه البته د اپلیکیشن ډاونلوډ فولډر څخه پیدا کولی شي.
له دې ځایه دا کوډ کاپي کړئ او دلته یې پیسټ کړئ. بیا ځلې دا پاڼه بندوو. ګورو چې دلته یې مسیج کې موږ ته ویلي ستاسې اپلیکیشن په بریالیتوب سره فعال شو. اوس یو ځل اپلیکیشن ریسټارټ کیږي تر څو زموږ لپاره فعال شي. اوس ګورو چې پی ډي فایل حجم مو کم شوی که نه. تاسو وینئ چې فایل حجم 50% راکم شوی 1.9 میګابایټ او اصلي فایل ګورئ چې حجم مې 2.1 MB دی. ډیر ښه. اوس راځئ چې وګورو حجم کم شوی فایل او اصلي فایل تفاوت سره مقایسه کړو. ګورو چې په کیفیت کې هیڅ تفاوت نه دی راغلی او په همدې سادګي سره کولی شو خپل فایلونو حجم راکم کړو. او څومره ښه فناوري او سهولت دی هغه وطنوال لپاره چې پی ډي فایلونو سره سروکار لري. قدرمنو ملګرو، هیلهمن یم چې دا ویډیو به تاسو ته مفیده او ګټوره تمامه شوې وي. زما چینل حتما سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک او کمنټ ورکړئ تر څو نورو پښتنو ورونو ته هم ورسیږي. تاسو پوهیږئ چې په ټکنالوژي برخه کې د پښتنو ټولنه ډیره وروسته پاتې ټولنه ده، نو ځکه مو دا خدمت ته ملاتړ دی او ستاسې ملاتړ که راسره نه وي بیا نو هیڅ نشم کولی د یو باثباته او پرمختللي افغانستان په هیله. تر بیا ښه وخت ولرئ.